عاجزی کول د هغه خلکو چې دعاګانې الله تقبل دي او عاجزي چاته کوي الله ته تضرع المستجیبین الی الله عاجزی کول د نیکانو خلکو الله ته دا د سورۃ دعوه ده ربط د مخکې سورۃ سره په سورۃ بنی اسرائیل کې نفی وشلا د تصرف د غیر الله نه په سورۃ کهف کې نفی د علم غیب وشلا د نیکانو بندگانو نه اوس په دې سورۃ کې پاغي باندې ترقی کوي او دا غي نه وړاندې دي چې علم غیب خلاف ځای پر دا كلهم يتضرعون الى الله دې ټول عاجزي کول الله ته او چې څوک بل ته عاجزي کوي هغه ته حدیث روا مشکل بشا نشي جوړېدل دیمه هغه سورۃ ختم ک فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا فبندګي د خپل رب کې څوک نه شریک کوي لکه وګورئ دي انبیاء علیهم السلام دا الله بندګي کوله د الله په بندګي کې الله هیڅ څوک شریک نه ګرځولې عاجزي الله تکړه د الله سره پر عاجزي کی عاجزي کول کی چورتوي کی هیڅ څوک شریک نه ګرځولې چې دیواج الله رب عزت عاجزي کړل د سورۃ خلاصہ سورۃ تقسیم دې درې بابونو ته اول کی عجز د انبیاء بیانې څلور شپږم نمبر آیات پوری دې په دوه آیاتونو کې په دیم باب کې عجز د ملائکه بیانې او په دریم باب کې دا شپږم اونې تر اخره پوری تخویف ورکړي مشرکین ته او بشارت کې مؤمنانو ته بسم الله الرحمن الرحیم ونم د الله باندې شروع کو چې رحمان او رحیم دې الله په هغه په مقصد دې حروف ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا یاداشت رحمت طرف ستاره تو بنده خپل باندې چې نوم زکریا علیہ السلام دې ذکرونه مخکې مبتدا راوي السلام هاذا دا ذکر رحمت ربک یاداشت رحمت طرف ستاره عبده کو بنده خپل باندې زکریا چې نوم زکریا علیہ السلام اذ نادى ربه هغه وخت आवाज یو خپل رب ته چاته واسطه اذ نادى ربه هغه وخت आवाज یو خپل پروردگار ته چاته واسطه دا الله پرې خود ندا ان خفیا आवाज ورو چلے نوالی ورو فریاد ورتکاو ورو ایزاری ورتکولا او دا د انبیاء علیهم السلام هغه عادتونه څنګه په شان ته چې نوالی دا غلط څه تبکینی او ذکر باندې شروع کی ټول علاقه به ځان سره په تکلیف قال ربي ویل زکریا علیہ السلام اے زما ربا انی وهن العظم مني یقینا ذکی ما کمزوری شوی دی اړو کې زما واشتعل الراس شیبا او تک سپین دی وقت د سر زما ولما کن می دعا ربی شقیا او نئی مزد ببالنا زما استالرا بدعائکا ببالن زما استالرا ربی اے زما ربا شقیا محروم و بدبختا یا اللہ تستانا کو مختوبانی زم محروم نیما زم بدبختا نیما ولما کن می دعائکا او نئی مزد و دعا زما باندزتانا و سوال زما باندزتانا اے زما ربا شقیا بدبختا و انی خفت الموالی او یقینا زوینه گم د وارثانو دا من ورای زمان رستا وکان زکه چې دین بمانه پاتې شي زبلاشم به دا ورته خدا دین نشي سنبالوله زکه چې اهل توغیشته دینو او یقینا زوینه گم د وارثانو نا من ورای زمان رستو وکانت امراتی آخران ټول مجبورې ته وړاندې کوي وکانت امراتی آخران او خدامه د شاندا وحبل من لدنک ولیا نراو وخیما تدخل طرفنا وارث دین ولیا وارث دین نفس بچی نه غواړي دغه بچی لا راکې چې زما اصلي وارث شي او د انبیاء وراثت صدقه د دین دی وما درته بچی راکې چې په دین کې زما وارث شي یریثونی و یریث من آل یعقوب چې میراث واخلي زمانہ او میراث واخلي د یعقوب علیه السلام چې هغه دین دی
وجعله ربي رضيا او اگرزوا غلر ازما ربا رضيا غورا الله غورا بچه در نوارم یا زکریا فوراً دعا قبول شلا یا زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام یقینا منزل لکو تا تپالک باندی اسمه یحیی شنم داغب یحیی علیہ السلام دی لم نجعل له من قبل سمیا نجاگر دولے من داغد پارا دین اوڑان دی حمنا میں نجدی دو مطلب دی یاد دن اوڑان دی دانم پا دنیا کی چاہتا نوی خودر شوے سر نا پا دین امامانی سواد نا بلتوک نو او یاد دادا کہ نور ہو تو اللہ دانم بل چاہتا نوی خیر اللہ دانم صرفی زکریا علیہ السلام زیتا کیا خدا قال ربی ویل زکریا علیہ السلام اے زمارا انا یکون لی غلام سنگ بکی مالا علک ای کیفیت بسی ستر قبی وکانت امراتی آقران او خدم شان لدا نسمانا دا بزوانی گی بیود مالا زیرا کئی کنم بی حالت کی برا کئی وقد بلغتو من الكبر ایتیا او یقینا زر سیدیما دا بوداوالنا انتحاتا ایتیا انتحاتا قال كذلك ویلی اللہ دا شان تب ام دقا سی بودائی قضا ودم دقا سی بودائی وی آغا ذات چی دا زوانی تا پور کول توان لری آغا بودائی تم پتور کول توان لری قال ربک هو علی حیون ویلی استا پروردگار داکار رے فما بنی آسان وقد خلقتک من قبلو او قیامتنے پیدا کرے دین اوران دی ولم تکو شیئا او نوی تحید قال رب جعلنی آیا ویلی زکریا علیہ السلام اے زمارا با اگرزوا زماد پاری او نشانی او نخا چاہا زوینم چستا فبن لگئی کہ نورم زورو لگو ما قال آیتک اللہ تکلم الناس ویلی اللہ نخستا بدائی ستا چی بچے دکور والاو پگی ڈکیگی تابے نخی خبری بانشی کولے د خلکو سره صلاح اندریش وي سویا روغ رمټ به یې داسې نه چې د نس مریض بچي یا به د ژبه وځېږي نه نه ښه روغ رمټ به یې خبرې به نشي کولی فخرج علی قومه نو راووته په خپل قوم باندې من المحراب د عبادت خانې نه فاوحا الیهم نو اشارې وکړه هغوی ته د واحد مراد ته اشاره کول دي ان سبحوا بکرة وعشیا هغه دا چې پاکي بیانوي د الله دین سبا و دیگا یحییٰ علیہ السلام پیدا شو یا یحییٰ خود الکتاب بقوة یا یحییٰ ونیتا کتاب مراد تورات سے بقوة فمضبوطیا سچا عمل فوکی وآتیناہ الحکم سبیہ اول کرنو یحییٰ علیہ السلام تقوہ دین فما شمالی کی سلچ دے وڑکیو اللہ وما قوہ دین ورکیوا وحنانا من لدننا او ترک کولو پا خلق بانے زمان خوانا وزکاتنا پاکوالی او دان متراولی دا فی خلق دا دین دا نبی کو طریقہ باندې وکي او مال کامیاب راشي وکانا تقیا او ورې دن کې د الله نه ځان ساتون کې د ګنا نه ځان ساتون کې د شرک نه ځان ساتون کې د کفر نه وبرن بوالده او خېګړه کون کې د مور پلار سره ولم یکن جبارا عصیا او نو دې زیته کون کې نه فرمان وسلام علی او سلامتی علی قدبانه یوم ولدا پاولا چې خوځي ګولې شو و یوم یموت پاولا باندې مړي با و یوم یبعث حیا او هغه ورځ چې په تکولې به قبر نه ژوندې دیوړ حالاتو کې په دباندې د الله د خوانه سره سلامتی علی واذکر فی الکتاب مریم یاد کا پری کتاب کی قصہ مریم بی بی اذن تبرت من اهلها کلا چې پډر شوا د کورنا مکانن شرقیه هغه ځای په طرف د مشرق فاتخذت من دونهم حجابا نبینی ولا د دوینا د بچ کېدلو لپاره حجابا پردا د دوی مخ ته پردا واچول ماشي د دوینا په پردا کې شي د پاره د دې لپاره چې بچ د دوینا حجابا پردا معلومه ده شولا چې حجاب د خزه د فرض ده بی حجاب د کور نه وتل دا حرام دی حرام او د دنیا د ژوند
یقینا درته دا مختصر ژوند دی دا ختمیږي او دې نه وروسته چې کوم ژوند دا روان دی هغه ژوند ابدي ژوند دی هغه به ختمیږي نه که نن کمه دینداره ښځه په ځان تکلیف تېر کړي او څه تکلیف دی کور کې کښېنه جامه درته خاوند راوړي خوراک درته خاوند راوړي اوسېدو ځای درته خاوند پیدا کړي تا ته په ناستې تکلیف څه دی په ورځ د قیامت به بیا خوشحاله وي پرده کې وي او که دلته ځان بې پردې کړي بیا به هلته بې پردې وي او شرمېدلې او دانې ستا به ولاړئ په دې وجه باندې دا مختصر ژوند دی دا باید د الله د منشا مطابق دا موږ او تاسو تېر کړو زمونږ کامیابي الله په دې کې ښي واتخذت من دونهم حجابا نو وینې ولا معنه جوړه کړله من دونهم حجابا د دوی نه د بچ کېدلو لپاره پرده فارسلنا الیها روحنا نو راولېږه موږ هغه ته روح زنان چې مراد نه جبریل امین دی او د دې وجه مخکې تېر شوی دا د الله په امر پیدا دی ځکه ورته روح ویلی کېږي فتمثل لها بشر سویا نو ممثل شو هم شکل شو هغې ته د بنده سویا روغ رمټ کله چې دې ته سترګې ولګېدې نو دا حیرانه شوله قالت وویلې مریم بیبي انی اعوذ بالرحمن منک یقینا زه پناه نیسم په مهربان باچا باندې تا نه ان كنت تقیا که یې ته یېرېدونکی د الله نه تقي معنی بدماش نه و ان كنت تقیا که یې ته یېرېدونکی د الله نه نو بیا به ما ځان ته پناه ورکړه په نوم د الله باندې چې د الله نه وېرېږي هغه بیا مخې له نه راځي قال انا رسول ربک وویله جبریل امین زه استاد یم ستا د رب لخوا نه لیهب لکې غلاما زکیا راغلی ما چې تا په دې خبره کم چې الله رب العزت وایي بخمه تا ته غلاما زکیا لږ پاک دې راغلی ما چې تا په دې خبره کم چې الله اراده لري تا ته د بچي د کولو او دا نه چې زه درکوم بچي ورکولو کار د چا دی د الله رب العزت ته قالت وویلې مریم بیبي انا یکون لی غلام څرنګه بشي ما لپاره بچی ولم یمسسني بشر او نه دی رسېدلی ما ته بنده ولم اکو بغیا نه دی رسېدلی ما ته په حلال نکاح باندې څوک بنده ولم اکو بغیا او نه یم زه کنجره بد عمله قال کذلک ویلی جبریل امین هم دقسې ښځه ورمټی پاکئ هېڅ داغ در باندې نشته او لیکن الله فیصله کړې ده نو قال ربک ویلی ستا پروردګار هو علی هین چې دا ورکول د بچي په ما باندې بغیر د خاوند نه آسان ولنجعله آیة للناس او د دې لپاره چې وګرځوو موږ دې نه د خلکو ورحمة منا او رحمت دې زموږ لخوا نه وکان امرا مقضیا دې دا کار فیصله کړی شوی وحملته په خېټه واخیسته دې ماشوم نه را مریم بیبي فانتبذت به مکانا قصیا نو جدا شوله د ده سره هغه ځای لرې ته مکان قصیا ځای لرې ته واجاها المخاض الى جذع النخله نو راوستله دې لره درد بچي پیدا کېدو تنې د کجورې ته در پرې راغی ورو د کجورې تنې ته تکیه ولګوله قالت یا لیتنی وویله مریم بیبي های افسوس زما لره مت قبل هذا مړه وی وړاندې دې نه وكنت نسيا منسيا او غير میرا د مرګ سوال دا خو ناروا دی نو دا څنګه د مرګ سوال کوي د هغې وجه دا ده چې دا د فتنې نه وېرېدله او د فتنې په وخت کې بیا د مرګ سوال دا جایز دی د دې وجه نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی خامخا مرګ غواړي نو هغه داسې ووایي یا الله مال مرګ راکړي زما په مرګ کې خیر وي نو خیر خو په هغه وخت کې وي چې فتنې دي او فتنو کې واقع کېږي او د هغې د بچ کېدو دپاره ځان ته غواړي مرګ نو دا د خپلې فتنې د وجې نه چې خلک به بیا خبرې کوي په دې وجه باندې د مرګ سوال یې وکړو دویمه دا چې دا شریعت او مخکینی شریعت فرق لري او درېیمه غټه خبره دا ده چې دې د مرګ سوال وکړو فکر یې دا و چې هسې نه زما په وجه باندې دینداره خلک بدنام شي لکه تاسو ګورئ
اخباراتو کې کله ناکله لکه ملا په جماعت کې یا په مدرسه کې یو خبره راشي یو ناروا عمل راشي حال کې دغه عملونه عوام دومره کوي چې حساب یې نشته دی هغه اخبار ته وکړي بیا هر یو وایي ملیان داسې دي ملیان داسې دي ملیان هغسې دي نو دا یو کس په وجه باندې ټوله طبقه ته شي بدنامه شي نو مریم دې کده شو چې زما په وجه باندې ټول دیندار بدنامېږي دا غي نظم نه قیامت ځکه خبره خو ظاهرا نه جوړه ده چې مېړه مې نشته او عادت الله دا ده چې انسانان بچی راوړي نو خځه خاوند یې له بچی راوړي او د خاوند خځه یې له بچی راوړي چې دا نه بچی نه نو په دې بنیاد باندې هغه ویل مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها اوازك جبريل امين دیتا من تحتها دلان طرفنا وران طرف دې داغه نو توازک الله تاذني چې مغم جنا کېږي قجال ربک تحت کې سریا یقینا جوړ کړی دا او ګرځولې دا الله بیا ولې دا تحت ربک استقبال ودګار تحت کې ستان لاندې سریا روان یو او دارنګ چې نه بيدون کې یو معنا سریا چې نه بيدون کې دیم قجال ربک تحت کې سریا یقینا ګرځولې الله او رب تا تحت کلانه تانا سریع سردار عیسی علیہ السلام پیدا کیږي معمولی خبره نه ده وخذي لك بجذ النخله او خذوا ځان طرف ته تنل کجوري وصافیتانه کرتبن جنیا راغورځوي پتا باندې کجوري تازه انول شي جنیا چراغونی کی ګوري شرعی اعمالو کی خپل قوت ته د دې وجنا جهنم تا کې یو مؤمن د ګناه په نتیجه کې لاړ شي لیکن کم ځای نه باندې چې اعمال کې یې سجده کې استعمالېږي څنګه لاسونه زنګونه خپې دا به د ور نه بچي په دې به ور اثر نشي کوي نو اعمال کې دومره قوت ته چې هغه کوی ان جهنم ور چې دې ګر سره نو ټول بدن مکیری پر سیدی دینه بسې محفوظ دل څنګه کجورا خزاول دا د عقل نه بهر خبره ده کله ټول دنیا انسانان راجم شي یو کجور نش خزاولې او دا یو ځانه دا مریضم ده بچیان شوی دی او الله ورته وحدي اصل کې مقصد دار د الله حکم پورا کا دا الله حکم پورا کلا سپکی دا را ورته څوک الله صاحب ذمہ چې سدي محنت ته کوشش ته څه کوشش وکا چې خالق په هدایت باندې راشي او د خلق رابطه د الله سره جوړ شي اوس اخوا کار کول ولا څوک الله دی تاسو مستعد دي عمل اجر کې کله ټول بیغمنات لا ځان پازاب کا خلق وګورا چې ورونو مرګ روان دي قیامت مخیر روان دي زمونږ استاد دا عقیده دا معمال په دې عقیده او په دې عمل فکر نه کوي مستعد په ذمہ د محنت ته پاخوا هدایت مرتب کول نو متوکل د الله کار دی د مریم دې په ذمہ باندې صرف الله دې خودنی نور اخبار غردول الله کوي فکولی واشربی اقرا اسکا وقریانا او یخوا خپل سترګي فإما ترین من البشر احدا کچری وګورې تر بندگان نه څوک وقولی ورتوایا انی نذرت للرحمن صوما یقینا ما نظر من له د خبرو کولونه د مهربان مچا پر صومن روزا چې خبر نه کوم فلن هکلم اليوم انسیا زه خبر نشم کولای نن د هیڅ انسان سره فاتت به قومها رای ولدا ما مخبر قوم ته تحمله چې غي کرا خستو قالوا ولدي يا مريم اي مريم
لقد جئت شيئا فريا یقینا تاسو کې اوس ناشنا تا میړه دې نشته دی اوس دې ټکی یا اخت هارون راجح قول داده چې هارون په دغه زمانه کې یو نیک سړی موجود او هغه په نیکۍ کې ډېر مشهور او مریم بیبي په نیکۍ کې مشهوره د تشبیه وجه ته یا اخت هارون او دا حقیقي ورور د مریم بیبي نو دیمه خبردار چې مراد لري هارون علیه السلام دی او مریم بیبي هغه د هارون علیه السلام په اولاده کې راغلی وه په دې وجه ته یا اخت هارون یا خود هارون ما کان ابوک امرأ سوء نو پلار ستا سړی بد وما کانت امک بغیا او نو مور ستا بغیا بدچلنه او دارنګې بیکاره فاشارت الیه اشاره وکړه مریم بیبي دې ماشوم ته قالو دوی کیف نکلم من کان فی المال صبیا څرنګه با خبرې وکړه موږ چا چې وي په المادی ماشوم بالکې صبیان کوټه مہد هغه یوای زنګو ته نه وای دغه ماشوم تام وای کیف نکلم من کان فی المادی څرنګه با خبرې وکړه موږ چا چې دې په دې کې صبیا ماشوم قال ودا عیسی علیہ السلام انی عبد الله کرن زد الله بنده ما آتانی الکتاب را کیما ته کتاب وجعلنی نبی او ګرځیوم پیغمبر وجعلنی مبارکان او ګرځیوم مال را پیدو والا انما كنت شتیم ذو او واوصانی بالصلاه والزکات او حکم بکی ما ته مانځه او زکات ما دمت حیات ترڅو مز ژوند وبرم بوالدتي او احسان کوونکې ما د خپل مور سره ولم یجعلنی جبارا شقیا او نیمه جوړ کړی زه جیسے کوونکې بدبخت والسلام علی او سلامتی ده په ما باندې یوم ولدت پاوه چې زه وزیږولی شوم ویوم اموت پاوه چې زه مرم ویوم ابعث حیا او پاوه ورځ چې زه به راپورته کړی شم ژوندی ذلک عیسی ابن مریم دا و حال د عیسی زوی د مریم قول الحق الذي فيه يمترون ويمز وينا حق هذا كذي باغي شك کوي ما كان لله ذلك عيسى ابن مريم دا عيسى ابن مريم ويمز وينا حق فيه يمترون چې په دې کې شکاو ما كان لله ندي مناسب الله پر ان يتخذ من ولد چې ونی سيزان لنا ذول او بچي سبحان الله دې پاک اذا قضى امرا كلا چراته وکړي یو کار فإنما يقول له كن فيكون نقيا خبر دار هو یا تشنشي وان الله ربي وربكم وبشك الله تمام رب له تاسو رب له فعبدو دې یو الله بندگی وکړي هاذا صراط مستقيم دا دې یو الله بندگی کول لاره نه په دې ونداري سره الله ترسيږي واختلف الاحزاب هم بینهم من مختلف شوڑلی فخفل من کے یهودو تاولگیر نعوذ باللہ اغی عیسیٰ علیہ السلام تا دا ولد الزنا نسبت نصاراو کی یعقوبیہ ویلا عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ دے اللہ رب العزت نعوذ باللہ حلول کردے پر جسم دا عیسیٰ علیہ السلام کی د نستور یو عقیده داوا چې عیسی علیہ السلام نعوذ بالله د الله زوی دی او د منکان یو عقیده داوا چې دا درېو دی او پنځم قول پکې ده مؤمنانو هغه دا چې دا د الله بنده دی ولد الزنا نه دی او د الله رسول دی نه الہ دی نه پکې الله حلول کړی دی نه درېو دی لکه څنګه چې نصارا وایي چې هم نه دی او څنګه چې یهود غلط نسبت کوي نو دا شوم نه دی بلکې دا د الله یو نیک بنده دی او استاد دی د خلکو رهنمایي لپاره دنیا ته راستولی دی واختلف الاحزاب من بینهم نو مختلفې شوې ډلې په خپل منځ کې فویل للذین کفروا
بس حلاکت دا کسان دا پاچی کفر کرده من مشهد یوم عظیم دا حاضره دا ورزلوینا اسمع بهم واقصر سخاوری بدوی او وینی بدوی یوم یاتوننا پاور شراش منسا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمانن پا گمراہ سرگن نکی وانذرهم ویرواد ویلر یوم الحسد دا ورزم افسوسنا شبیا کھڑے افسوس کی مراتن ورز قیامت دا اذ قضی الامر کلچ پیسل پیشکار وهم فی غفلتن او دای په غفلت او نا خبرته کړي وهم لا یؤمنون د ایمان راوړي ان نحن نرثم الارض یقینا منغا یو اخری مالکان د زمکه ومن علیها ولا غشا چې دی په دې زمکه باندې ویلنا یرجعون اما تبه واپس کولې شي وذکر فی کتاب ابراهیم یاد کا په دې کې قصه ابراهیم علیه السلام وذکر یاد کا فی کتاب په کتاب کې واقعه ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبیا یقینا هو د ابراهیم علیه السلام نهایت رښتینی او پیغمبر اس قال لی ابي هغه وخت وی خپل پلار یا ابتی زما پلار لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولی بندگی کوي معنا په کوم دلیل بندگی کوي دا هغه چې نه اوري نو ویني ولا یونی عنک شیا او نشي لري کولای تا نه شیم ګوره د الہ صفاتونه داري چې هغه به اوري یې با او هغه به نقصان لري کولای شي پیدا ور کولای شي چې لیدل نه کوي او لیدل نه کوي او دغه د نقصان نشي کولای او جلد منفعت نشي کولای هغه نه راکېدلی شي یا بتی زما پلارا انی قد جانی من العلم یقینا زشی ما راغل ده ما تا کوئینا مالم یاتی کا ایشاتن می راغلی واتبیعنی ما پسر روان شا اهدک سراتن سویا اوبخنتا تلارا نیغا برابرا یا بتی زما پلارا لا تعبر شیطان بندگیوں نے کر شیطان ان شیطان کان الرحمن عصیا د بندګۍ نه مراد اطاعت کول دي داغه شیطان خبره منل دا عین داغه عبادت کول دي اطاعت دین دي اطاعت هغه بندګی را نو دا به صرف دی الله کیږي لا تعبد الشیطان بندګیوں کې شیطان ان شیطان کان الرحمن عصیا یقینا شیطان مهربان بچای مخالف یا بتی ازما افلار انی اخاف بشت تدویریکم ایا مسک عذاب من الرحمن جو برسیگی تاتا عذاب مهربان بچانا وتکون للشیطان ولیا نشیبت دا شیطان مرگرے قال راغبن امتانا علیہت یا ابراہیم ویلا افلاد ابراہیم علیہ السلام راغبن آیت یراز کون کے اتو عن آلیہتی ازما رخوایانونا جمع راوڑی بیوی کار نکی بعد یو دے سرخوی بلد من دانی بلد وجلا ایدادینو اے ابراہیم لئن لم تنتہی کمانا شدی خبرنا لا چمنکا پکانو بولتا وحجرنی مریا او رخش زمانا لرش زمانا دیر زمانا چودے نویدم قال السلام علیک ویل ابراہیم علیہ السلام سلام نجدائی تاتا تاستغفرو لکا خامخاجو بخنا وانتانا پارا ربی زمان ربنا انہو کانا بی حفیہ یکنم دا اللہ یکما مہربان واتذرکم ما تدون من دون اللہ او زدرکم تاسنا دا چانا چتا سراب علی سواد اللہ نا وادعو ربی رب المقل فوردگار عطا لکون بدعائی ربی شفیہ امید دے چنئی مذہب خود پرنی زمان اخبر نبلا بدبخت محرومہ ولما تدرهم کرچته جلا شداونا ما يعبدون او داغنا شدی بندگی کولا من دون الله سوا الله وحبنا له اسحاق ومن باقر اغت اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام وكلا جعلنا نبیا او هر یو ګرځول موږ پیغمبر ووهبنا لهم او من باقر تدخل رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق او امن ګرځول دوی پراجب رښتیاو علیا وچتا هر څوک ابراهيم عليه السلام نو ماخلي يعقوب عليه السلام نو ماخلي اسحاق عليه السلام نو ماخلي عليه السلام مخاوي واذكر في الكتاب موسى او یاد کا په کتاب کې واقع موسی عليه السلام انه كان مخلصا یقینا موسی عليه السلام مخالف کړی شوی
وکانه رسول النبی او دې پیغمبر نبی فرق مخکې ما بیان کړو رسول هغه ته وایي چې خلکو د هدایت لپاره استول شوی وي او نه کتاب صحیح نبی هغه ته وایي چې کتاب صحیح کنه چې خلکو د هدایت لپاره استول شوی وي ونادینا من جانب الطور الایمن आवाज ورکړه منګه دتا د خې طرف د کوی تورنا आवाज ورکړه دتا د خې طرف د کوی تورنا یو مسله چې بار بار تیر شي داس مسائل پوښتنه کول دای ضرورت لري ما په لا تشترو بیاتی سمن قلیلا کې دا ټول تقسیمات نکړو چې هغه ختم چې هغه د تبرک لپاره یا د دم په شکل باندې وي مریض لپاره هغه کې هم احتیاط ده چې باید پړل چونه شي احناف دې قائل او نور ائمه پاغي باندې جایز وای پاتې حکم ختم چې مړی څه وشي او پای کې مقصود صالح ثواب وي پاغي باندې خوراک پیسې خپل دا ناروا دي شامل کړي دي معارف القرآن نکړي دي خپل وګوري د آیات لاندې ولا تشترو بیاتی ثمن قلیلا هر هغه ختم چې پاره کې مقصود کی صالح ثواب وي هغه باندې پیسې اصل خپل د دعا ناروا دي پاتې شو په ختم تراو په ختم کې امام مروزی او کتاب د قیام الليل هغه کتاب کې هغه لیکلي دي چې تراو په ختم کې اصل مقصد څه وي ثواب وي نو په دې پیسې ورسول اصل د دعا ناروا دي دا کتابونو څخه خلاله اوس که څوک ځان سره واقع او کنه واقع دا مسله بار بار شوی ده نه چې څنګه را لګي سمجھو واذكر في الكتاب ووهبنا له من رحمتنا اخا هارون نبيا وناديناه आवाज ورکمنګا دتا من جانب الطور الایمن ذخی طرف د تور غرنا وقربنا ونجيا او نږدې کړو موږ لرنا رازدارا ځان سم الله ونی ذکر او رازدار مې وکړو ووهبنا له من رحمتنا او بخشش کوم د تا د خپل رحمتنا او ورته د هارون علیہ السلام پیغمبر واذکر فی الكتاب اسماعیل یاد کا په دې کتاب کې قصه اسماعیل علیہ السلام او حالات اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد اخنان دی ورشتنی وعده والا وکانه رسول النبی او دې رسول نبی معنا دا چې نه کتاب مسرو او چې خاص متعاقب شي عام په خپل متعاقبین وکانه یامر له او اسماعیل علیہ السلام امر وکاو خپل تابعدار وتا خپل کوالا وتا بصلاه المان و زکات ورکول زکات وکانه عند ربه مرضیا او دې پرې غره خپل باندې ورا واذکر فی الكتاب ادریس یاد کا پرې کتاب کې قصه د ادریس علیہ السلام انه کان صدیقا نبیا یقینا د ادریس علیہ السلام او نهایت رښتینی پیغمبر ورفعنا مکانا علیا او رسول منګه دلرا اوچته مرتبه تا یاد ساتي ادریس علیہ السلام پر رابطه باندې د قران دی یا په سبق معلومیږي چې ادریس علیہ السلام دا د ابراهیم علیہ السلام نه رسول راغلی دی دریا څوم ترتیب نشي معلومیږي او دا خبره چې خلک کوي چې ادریس علیہ السلام د نوح علیہ السلام پدریم خوش کې نکو دا خبره کمزوري معلومیږي چې ودا زه مدا چې ادریس علیہ السلام متعلق خلق څه خبره مشهوري کړې دي باید موږ د دغه عقیده نه بیزار شو وای ادریس علیہ السلام یو ځای جبرئیل امین ته وینا وکړه چې زه غواړم تاسو جنت ته لاړ شم څه دې چې توکل دا مسلمانان دي او دا په دې عقیده باندې الله نه د جنت ته مسات وای جبرئیل امین ورته وینا وکړه
چې زتا جنت تزان سره بوته نشم ځکه جنت نهایت خیسته ده که ته وګورې بیا به ته پاتې شي هغه ورته چې نه پاتې کېږم دا مې سره وعده ده جبریل امین ځان سره بوته جنت ته نه ایستو جنت یې ولیدو کله چې ټیم پوره شو راوتو جبریل امین ورته ویل چې ځو کنه نو بیا هم را روان شو په هغه ځای کې وی دغه څپلۍ پرېښودلې چې کله جنت دروازې ته راورسېدل اوس راوځي نو هغه زمانه خو دغه پاتې شو ده څپلۍ نه پاتې شو بېرته پسې ستون شو هېڅ عثمان ته پاتې شو اوس د جنتیانو لپاره جامې ګنډي دلته دې جوړ وایي زما ربه دا خلک به په دې عقیده باندې او رفعناه مکانا علیه دا معنا کوي دا د پیغمبرۍ نه بله اوچته درجه کوم ځای ده مکانا علیه دا د جنت نه تعبیر نه دی مکانا علیه دا تعبیر دی د چا نه د هغه درجې د نبوت نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې ممثل شوی په څلورم اسمان کې او په څلورم اسمان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات په دغه طریقه باندې شوی نو دا د دې خلکو خبرې دي چې دا د ګورئ یو خدا ده چې جنت ته ورتلل کېږي د اعمالو په نتیجه کې او هغه هم چې د مرګ نه وروسته دوباره راژوندی شي میدان حشر کې فیصله وشي بل دا ده چې اولین دروازه د جنت به څوک خلاصوي دا درته ووایي څوک یې خلاصوي نو دی خو ترې مخکې لاړو که نه دا خلک سوچ نه کوي غور نه کوي چې یو طرف ته وایي چې د جنت لومبنۍ دروازه به رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاصوي او هغه لا اوسه پورې چې بهر دی مدینه منوره کې پروت دی قیامت کې ولا پاتېږي دی به د دې خلکو شفاعت کوي د هغې نه بعد به بیا حوض کوثر باندې ودرېږي پل صراط سره به ودرېږي هغې نه پس بیا دروازه خلاصوي او دی اوس تللی دی دننه ناست دی و د الله بندګانو دې قصو د خلکو تباهي وکړه او دې ته دا ټول قرآن کې ښکاري وګڼه دا قرآن کې قرآن د دې رد کوي قرآن دا نه مني ورفعناه مکانا علیه معنا په درجه پیغمبرۍ وه او اوچت کړی موږ له مرتبې اوچتې ته اولئک الذین خلک دي انعم الله علیهم چې الله احسان کړی په دوی باندې پیغمبر هم دوکه شو که یو ټیم کوي نو بیا ستا د پیغمبر څه فرق شو هغه جبریل ته دوکه وکړه دا د منلو خبره ده او یا دې بېرته ستنېدې جبریل څه نشي ستنېدلی داسې ناشنا کیسې سړی ورته حیران شي انعم الله علیهم چې الله احسان کړی په هغې باندې من النبیین پیغمبرانو نه من ذریة آدم دا اولاد آدم علیه السلام نه ومن حملنا مع نوح او دا اولاد دا چا نه چې موږ اوچت کړي ورته د نوح علیه السلام نه ومن ذریة ابراهیم او دا اولاد ابراهیم علیه السلام نه و اسرائیل او د یعقوب علیه السلام نه وممن هدینا او دا اولاد هغه چا نه چې موږ ته هدایت کړی واجتبینا موږ غوره کړي اذا تتلی علیهم کله چې لوستلی شي په دوی باندې آیات الرحمن آیاتونه د مهربان بادشاه خرو سجدا وبکیا نو را پرېوځي سجده کوونکي ژړېدونکي الله ته په سجده باندې پرېوځي او سجده کې ژاړي ورته وایي رب اغفر لي وتب علی یا الله ما ته بخښنه وکړه ما باندې مهرباني وکړه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سجده کې پروت دی وایي او سترګو نه اوښکې روانې خروا سجدا وبکیا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تن راغی ورته یا رسول الله بما اتقي النار ځان د اور نه په دې کې خلاص کړم هغه ورته بدماء عینک د سترګو په اوښکو باندې ځان د اور نه خلاص کړه وخلف من بعدهم خلف نو پاتې شو نائبان شو سره د نه ناکاره نائبان اضاعوا الصلاة منځ برباد کړ ذکر د منځ مراد نه ټول دین دی دین برباد او د دین بربادي د منځ بربادي پیټي مکول قضا کول به طریقې کول دا ټول د منځ بربادي ده کني کې دام بربادي ده کبيټي مې کې دام بربادي ده کله واجبات او فرایض او مستحبات د خیال نه ساتي دام بربادي ده ټول دین برباد کړ ټول دین ضایع کړ هذا سنة حيثية ختم وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات او روان شو په خپل خواهشاتو کې
فسوف يلقون غيا نذر دې چې مخامخ وشي د سزا سرکشي سره الا من تاب وامن وعمل صالحا مگر هغه چې توبه وکړي ایمان او عمل پر قدر دی باندې فاولئک يدخلون الجنه دا کسان من نور جنت ولا يظلمون شيئا ظلم بنکړي په دی باندې جنات عدن باغونه د مې کړیا وعد الرحمن عباده الا ذکر مهربان بچا د خپل بندگان سره بن غیر په حالت نه لیدلو کې انه کان وعده ماتیا یقینا خبر دادا دا وعده الله پوره کړي شي ماتیا پوره کړي شي لا يسمعون بها لغوا نباوی پاگئی کی بھی پیدے خبر اللہ سلاما مگر سلام ولهم رزقهم او دے دپارا خوراک دے پدی جنت کی بکرتا معاشیا تباو دیگا تلک الجنت اللتی دا دے جنت آغن ورسو من عبادنا ورکو منگا دخل بندگانو نمن کانا تقیا آغا سوک چیوی ویری دن دا اللہ او وی زان بچکون کے دے شرکنا حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوځل جبرئیل توای ما يمنعك ان تزورنا اکثر مما تزورنا اے جبرئیل کوم شی دې چې تاسو سره کړی چې دا څومره ملاقات کوي د دې نه زیات ملاقات ول نه کوي د دې زیات ملاقات کول نه تکش منه کړی څو کوته وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر هغه باندې شتم الله او پایستا چې جبرئیل ما سره او جبرئیل سره ما ملاقات کېدل یورد یو تول ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا کوم شی دې چې ته منا کړې چې دا کوم ملاقات من سره کې دې نه زیات ملاقات راځو کې دې نه څه شي کار کړي نو جبرئیل امین دا آیتونه ذات راوړ الله دا وی حالت بیان کړ چې جبرائیل ورته وایي وما نتنزل الا بامر ربک بلکې دا د ټول فرشتو حالات دي او نه را کولیږي مونږه مگر په امر درف صاحبانه له ما بین ایدینا و ما خلفنا خاص داغی اختیار کی دی آغا تو چې زمونږ نه مخکې او رسو دی مخکې رسو مخکې دا حالات دنیا دی او رسو حالات آخرت و ما بین ذالک او هغه چې په منځ د دوارو کې ما بین ذالک د دوارو شپلو په منځ کې کوم تو وخت دی باقي د الله علم دی و ما کان ربک نسیا او د استا پر پروردگار تعالی پرې خودن کې رب السماوات والارض رب الاسمان والارض وما بينهم هغه چې ما بین د اسمان کې فاعبدوه دغه الله بندګي او کې وسبل عبادت او ځان کلک لرا بندګي د الله تا هل تعلم له سميا آیات تسبیح الله پر څوک هم صفته هیڅوک نشته ده ويقول انسان و انسان اذا ما مت ایا کله چې زمن شم لسوف اخرج حيا وخامخا زبراوی سره شم ژوندې اولا ينقل انسان تا ولدا ناشنا ښکار شولا اولا ينقل انسان ایا فکر نه کوي او سوچ نه کوي یاداش نه انسان ان خلقنا من قبل چې بشکارم پیدا کړو دلرا دنه وړاندې ولم يكن شيئا او نو له هیڅ فوربك لنحشرنهم زما د استاد رب قسم می چې خامخا زبر جمع کوم دوی لرا والشياطين او شیطانان لرا ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا بیا به حاضر کما دوی لرا چاپیر جهنم نا جثيا نذكر پزنګونو پاتو ثم لنزعن من كل شياطين بیا براو با څنګه د هر یو ډلینا ايهما شد على الرحمن کم یو د دینا چې ډیر کلک وي په مهربان بچا باندې اتیا په نامه نه فرمانه کی بالکل نه فرمانه کی انتها ته رسیدلی ثم نحن علم بیا خامخامنګ پریګو پاکستان دن او بیا خامخامنګ پیجنا کسان هم اولا بها سلیا چا غي زیات حقدار دي جهنم ته د نشتلو سلیا داخلي تلو چا وي حقدار په دې جا ورتا لنوتلو وَإِن مِّنكُمْ او نشتره یو کس تاسنا الا واردها مگر اغا ورتریدون کره پده ور بانده وارد مانا میں اخلا ورتریدون کره کانا علا ربک حتم مقضیا دا خبر اختا پر ربانی ضروری پیسل پیشوی دیم وَإِن مِّنكُمْ الا واردها نشتره یو کس تاسنا اے کافرو الا واردها مگر داخلیدون که پده ور که
نو خطاب چاله شو کافر ته شو درم مسلمانان او کافر ټول وتا وای منکم نکری سو کستا الا واردها مگر هغه داخليدون کې جهنم ته او مشرکان مداخليږي د عذاب لپاره او مؤمنان مداخليږي تماشې لپاره کان علی ربک حتم مقضیا دا خبره ستاسو رب باندې ضروري فیصله کړی وي ثم ننجي الذين اتقوا بیا په بچو ساتو موږ کسان چې ځان ساتل شرک نه ونذر الظالمین فی عجزیه او پریب الظالمان پای کې نسکور پدنګلو وإذا تتلى عليهم آياتنا كرشل والمناسبة بينات كار مطلب والا قال الذين كفروا ويا كسان كفر كره للذين آمنوا إيمان ولا وتا أي الفريقين خير كم يود جودرون ورد تاسو ورد كمنغا أي الفريقين خير كم يود جودرون خير خده مقاما بزيت لعادباني واحسن ندیا او خیسته مجلس والا ده ندیا مرګری مجلس والا وما وکما لکنا قبلهم او دې هلاکه موږ وړاندې دوی من قرن د زمانو نه قومنا هم احسن واسنا سمیا یا خیسته سامان والا او خیسته شکل والا ول من کان فی الضلاله وتویا غسو چې په ګمراهی کې فلیمدد له الرحمن مدا نو پس مهلت بول کې هغه ته مهربان واچا مهلت ورکول حتی اذا راو تدې چې کړو ګوري ما یعدون هغه چې دوی ته له ورکول شي اما العذاب یا عذاب او اما سایا قیامت وسيعلمون ذلك کوئی بشي من هوا شر چې کوم یو ډیر ناکار حال والا دی شر مکان ناکار حال والا دی عذاب جندا او ډیر کمزوري لختر والا دی ويزيد الله الذين اهتدوا هدى او زیاتی الله تکاندرا او اهتدوا چې علاج قبول کړي هدن هدایت نور زیاتی والباقیات الصالحات او باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال خیر دا ورته اند رب دې په دې طرف ثوانه ثوابا بدل کې او خیر مردا او خیر په اعتبار زیات ورګرځېدو افر ایتا آیات لله کفر بیااتنا چې کفر او کلم پاتو وقال هو إذا أوتينا مالا وولدا خام خراب کشي ما کمال او بچي دنیا چې څنګه مال پیدا شوی قیامت کې هم دغه شي اطلع الغیب آیا خبر شوی په غیب باندې ان استخذ عند الرحمن عهدا یا اینی ولدا په دې مهربان بچا باندې لاوس کلا هیڅ دې الله وي سنكتب ما قالوا خام خالقكم ما بواسر ملائک ونا خبر چې دی وای ونا مدله من العذاب مدا او ذاته موږ دې په اړه عذاب ذاته ول ونرثه ما يقولون او اخل منغا وابخل منغا او دارنګي اخري اخرسن کی منغا ما يقول لا خبر چي وای وياتينا فردا ولا بش من تشتور واتخذوا من دون الله آلهة او کنی ولدوی سواد اللہ نور جمداران لیکون لهم عزا تدید پارا چیشدوی دا مددگاران یا سبب دا عزت کلا هچریت اللہ سیکفرون بعبادتهم سیکفرون کی فاعل عابدین او دیم ترجمه کی فاعل کی دیغا معبودین اول دا عابدین مانا کو سيكفرون ازداد انکار وو کدا عبادت کون کی بی عبادتین په عبادت تا وی باندې ويكونون عليهم ضد او شیبه دوی داغه مخالف داغه مخالف کی مخالف لکه دا سورۃ انعام راوړوي دغه باندې تقریبا 33 نمبر آیات ده ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوی گندا جواب ددوی الا ان قالوا مغذا چویبا والله ربنا ما كنا مشرکین قسم فالله چې زموږ رب دې نو موږ شرکون کی مشرک نه کړی نو دا انکار دی د چا د عابدین او د عبادت چا د خپل معبودین نه وساب دې متره مې دا ګوري سيكفرون بعبادتهم زرد انکار وکي دا معبودان د عبادت دي عابدیننا
ويكونون عليهم ضدا او شبدا معبودان ومقابل ذکر مخالف بیان ورکون کی ضدا مخالف بیان ورکون کی او د دې ترجمه تایید تاسو ته یونس 28 نمبر آیات وګورئ ويوم نحشرهم جميعا اغورت من براجم قدل رسول ثم نقول الذين اشركوا مكانكم بیا به ویا خلق ته چې شرک کړو پر ځای ودرېږئ انتم تاسو شرکاؤکم تاسو شریکان فزیلنا بینهم موږ به سنا او مابین دې کې وقال شرکاؤهم وبکه وبوا شریکان دې ما كنتم یانا تعبدون نو تاسو زموږ بندگی کوونکي سيكفرون بعبادتهم او شی بلا وای مخالف بیان ورکوونکي الم ترى تنغورنا تنشیاطین چې بشک موږ ورلیو شیطانان تو کافرانو ما تعوذهم ذا چې چوکته هغه را پچوک کول سره معنا تیزی ور کوي په ګناه کې الکه په عبادت شابت فلا تعجل علیهم تجلتی مکوا قدوی بانی انما نعد لهم عدا یقینا من اشمارو دلر اشمارلو یوم نحشر المتقین اگر اچراجم حکم متقین اگر اچراجم حکم متقین نحبا ما چاہتا وقدا پا حیثیت من منو باندے اے قبر نورا پاتے گی او دا قسم آلات فرعی بوتا ولاری ہر قیتا او پاغی بسکوری میان حشر تبروانی کدا خضی کدا نری وچی پشت دیبانی چیزانی لشکر ساتلے وی ويوم نحشر المتقين اغورات چې من مراجمه کوم متقین مهربان ما چاته وابدن المانا فحاسم المانو باندې ونسوق المجرمين الى جهنم وردا او ابلغ مجرمان ورتا جهنم تاتگی لا يملكون الشفاعه مالکان ندی دا مجرمان د سپارش کولو زمين مراجعه چاته مجرمان تا لا يملكون الشفاعه ندی مالکان دا مجرمان سپارش کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه چا چې نوې دا په دې مهربان ما چا باندې لوز نه مراد هغه اذن دی هغه بیا په اذن سره جا شفاعت کولې شي لا يملكون الشفاعه ندی مالکان دا مجرمان سپارش کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه چا چې نیولې په دې مهربان بادشاہ باندې لاول معنا مراد نه اجازه ته چې چا ته اجازه شوی هغه سفارش کولای شي دغه معنا لا يملكون الشفاعه بیا دا نیکان او بدان ټول لا يملكون الشفاعه مالکان نه مخلوق سفارش کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه چا چې نیولې په دې مهربان بادشاہ باندې لاول معنا دا هغه به شفاعت کوي او شفاعت با قبل اولی شی خدا بر اجازت نبادی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او ویل دی نویل مهربان بچا بچے لقد جئتم شیئا ادا یقینا تاسو راتلو کیو خبر درنیتا شیئا خبره ادا درندا څومره درندا تکاد السماوات يتفطرن منه قریب را چې اسمانونه تاقوشوي د دې د خبرونو وجنه وتنشق الارض ووشز مكة وتخر الجبال حتى او را پریوزی غرنا دڑی وڑی اندعو الرحمن ولدا فدی وجہ چی نسبت کی مربان بچات رنا زوجی و بچی وما ينبغي للرحمن ندی مناسب مربان ما چار لرائیت تخذا ولدن شعور خزان پارا بچے ان کل من فی السماوات والارض نریدا ٹھول ان کل من فی السماوات والارض نری ټول هغه چې پاسمانو کې دی او زمکه کې دی الله الرحمن مگر راضي به مهربان بادشاہ تابعن تابعدار لقد احصاهم وعدهم عدا یقینا راګر کړی الله دوی له شمار دې دل پشمار لسرا وکلهم اتيه او دا ټول برازي الله تبارک قیامت باندې فردا تشتور ان الذين امنوا بشتاء ایمان راوړل وعملوا الصالحات عملونه کوي په قدر نه دی سيجعل لهم الرحمن ودا خامخا وابچه دوی لره مهربان ما چا بنا پزونو خلقو کې ودا خلقو پرونی کوله کوي بنا
فإنما يسرناه بلسانك یقین خبر دادا من آسان کر دے قرآن رستا پا جوابان دی لتبشر به المتقین دید پارا چزیر ورکی پدے سا متقیان ہوتا وتنذر به قوما لدا او ویرے پدے قرآن مانے قوم جگڑ مار وکما حلقنا قبلهم من قرن او دیر حلاکی منگا مخیدوینا من قرن دا حل زمانونا حل توحیس منهم من احد آیات وین دوینکم یوکاس او تسمعو لهم رزا یا اوردا گویلن سکشار کشم نشتره بالکل غرینا پرات دی بسم اللہ